बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वागो اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه ما هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او دا وخت زه د خپل کلینیک زید هومیوپیتک کمپلیکس چوټا سمربا حاجی لونګ باجوړنا تاسو ته مخاطب یم. زمونږ د کلینیک رابطه نمبر دی 0300 398054. زمونږ د نن موضوع ده د ماشومانو د سترګو نه اوښکې بهیدل. د ماشومانو د سترګو نه اوښکې ولې بیږي، د دې څه علامات دي، څه وجوهات دي او په هومیوپیتک کې د دې څه علاج دی. دوستانو، الله تعالی زمونږ په سترګو کې د اوښکو د پیدا کېدو دپاره خاص قسم ګلینډ پیدا کړي دي چې هغه ته مونږه ټیر ګلینډ وو یا ورته لیکریمل ګلینډ وو. او دا ګلینډ زمونږه د سترګې په برنۍ حصه کې لیټرل سایډ ته وي، یعنې دا د سترګې په دې ځای کې وي او په دې کې اوښکې پیدا کېږي. او کله چې مونږه سترګه رپو یا زمونږه سترګه رپیږي، نو د دغه رپېدو سره یا د سترګې د خوځېدو سره د دغه ګلینډ نه د اوښکې په سترګه باندې راځي او دا زمونږه سترګه لمده ساتي، د انفیکشن نه بچ کوي او د دې په وجه باندې زمونږه سترګه نارمل طور باندې حرکت کوي. خو چې کله دغه اوښکې نه پیدا کېږي یا کمې پیدا کېږي، نو بیا زمونږه سترګه چې ده هغه وچېږي. مونږه بیا په سترګو کې خارښ محسوسوو، مونږه په سترګو کې سوزش محسوسوو او مونږ ته بیا بار بار انفیکشن کېږي، د سترګې زخمي کېږي. کله چې دغه اوښکې په لیکریمل ګلینډ کې یا په ټیر ګلینډ کې پیدا شي، نو دغه اوښکې چې دي دغه زمونږه په سترګه کې راځي او کمې چې اضافي اوښکې، نو هغه د دې پوزې سره د سترګې دې سایډ ته یوه تیلۍ شانې وي، هغه ته مونږه ټیر سیک وو یا ورته لیکریمل سیک وو. نو دغه اضافي اوښکه چې ده هغه په دغه تیلۍ کې دغه ټیر سیک کې جمع کېږي او د دغه تیلۍ نه یو بل پیپ پوزې طرف ته تلي، نو دغه اضافي اوښکه د دغه پیپ په ذریعه باندې د دغه نالۍ په ذریعه باندې زمونږه پوزې ته راځي. خو چې د څه وجې نه دغه پیپ دغه نالۍ بنده شي، یا مکمل طور باندې بنده شي یا نیمه بنده شي، نو بیا دغه اوښکې چې دي دغه زمونږه پوزې ته نه ځي او زمونږه په سترګو کې جمع کېږي او بیا زمونږه د سترګو نه اوښکې ځي. د دغه نالۍ بندېدو ته موږ د ډاکټرۍ په ژبه کې لیکریمل ډک بلاکیج وو یا ورته ټیر ډک بلاکیج وو او یا ورته موږ لیکریمل ډک سټینوسز وو. دا په ماشومانو کې ډېر عام وي او کله چې ماشوم پیدا شي، نو د پیدایش په دوران کې د ماشومانو اکثر ماشومانو دغه نالۍ چې ده دغه بنده وي او د سترګې اوښکه پوزې ته نه ځي او د ماشومانو د سترګو نه بیا اوښکې ځي او بتې ځي. دا بیماری په غټو بنیادم کې هم کېدی شي، خو په غټ بنیادم کې د دې وجه بار بار انفیکشن وي او یا د سترګې زخم وي یا په سترګه کې یا په پوزه کې نورې څه بیماری نه وي. د دې بیماری چې کوم دی کم اهم او نمایه علامات چې دي، نو په سترګه کې ډېرې زیاتې اوښکې جمع کېږي. د دغه زیاتو اوښکو د جمع کېدو د وجې نه د سترګې نه اوښکې ځي او د سترګه چې کوم ده هغه سره کېږي. خاص کر زمونږه د سترګو چې کوم هغه سپینه حصه ده، نو دا سره کېږي. د دې نه علاوه زمونږه د سترګو چې کومې آیلډ دي، زمونږ د سترګې دا لاندې پلکې دي، بره پلکې دي، نو په دې کې یو کرسټ جمع کېږي، داسې سپین سپین شیونه پې جمع کېږي لکه څنګه چې خوره وي. د دې نه علاوه د دې رګ د بندوالي د وجې نه، د دې نالۍ د بندوالي د وجې نه زمونږه د سترګو نه ډسچارجز هم ځي، نوتې هم ځي او سترګې زمونږه چخنې چخنې شانې وي.
د دې سره سره بل علامات د دې بیماری دا دی چې د سترګو نظر چې کوم دی هغه ډسټرب کیږي، سړي ته یو شی دوه ښکاري یا ورته دوه څلور ښکاري. دا بیماری په ماشومتوب کې هم راتلی شي او په غټ عمر کې هم راتلی شي، خو دا بیماری په ماشوموالي کې ډیره کامن ده او ډیره زیاته ده. په ماشومانو کې کله د پیدایش په دوران کې دا بیماری راشي، یعنی د سترګې د اوښکو کومه نالۍ چې بنده وي د پیدایش په دوران کې، نو چې کله ماشوم د 1 کال عمر ته ورسیږي نو دا بیماری خود به خود ټیک کیږي. خو کله چې ټیک نشي نو دا بیا د ENT چې کوم سرجن دی، د سترګو سپیشلیست ډاکټر چې وي، نو هغه دا د یو نیډل یا د یو راډ په ذریعه باندې دغه نالۍ چې ده دغه کولاوی. د دې په ماشوموالو کې د دې بیماری وجه چې ده هغه دا ده چې کله ماشومان پیدا شي نو دغه نالۍ کې ابنارملټي وي، یعنی پیدایشي طور باندې دغه نالۍ یا تنګه وي یا کږه وي. او بله وجه دا ده چې کله ماشوم غټیږي نو دغه د نالۍ هم غټیږي او لکه په یو خپل نارمل سایز باندې وي. خو چې کله دا کې قدرتي طور باندې څه نقص وي یا دغه پوره نه غټیږي او کولاویږي نه، نو دغه وجې نه دا نالۍ بنده وي او د ماشوم د سترګو نه اوښکې ځي. بیا په پیدایشي طور باندې د ماشومانو د سترګو د اوښکو چې کومه نالۍ ده، نو په دغه باندې د دغه سوری چې دی په هغه باندې یو وړه شانې پرده راشي او هغه پردې په وجه د سترګو د اوښکو د نالۍ دغه سوری چې دی دا بند شي او بیا د ماشوم د سترګو نه اوښکې ځي. په غټو بنیادمانو کې د دې وجه چې ده د سترګو د اوښکو د نالۍ د بندېدو هغه یو عمر دی، څومره چې عمر سیوا کېږي سړی عمر زیاتېږي نو د سترګو د اوښکو دغه نالۍ تنګېږي او بیا هغه اوښکې په صحیح طور باندې زمونږ پوزې طرف ته نه ځي او په سترګه کې جمع کېږي، بیا زمونږ د سترګو نه اوښکې ځي. د دې نه علاوه بله وجه یې کرانیک انفیکشن دی، چاته چې بار بار د سترګو انفیکشن کېږي، سترګې خوږېږي، نو دغه خلکو ته هم دا مسله کېدی شي. د دې سره سره بله یوه وجه یې د سترګو زخم دی، د څه وجې نه که سترګه زخمي شي، څوک یې ووهي یا په بال ولګي یا د څه شي څه ولګي یا څوک اکسیډنټ وکړي، نو د دې وجې نه هم دا بیماري کېدی شي. بله وجه په پوزه کې غوښه کېدل یا په پوزه کې دانه وي، خاص کر د اوښکو د نالۍ خواته چې کله دانه وشي یا په پوزه کې غوښه وشي، نو دا په دغه نالۍ باندې پرشر غورځوي او دغه نالۍ تنګی، بیا د سترګو اوښکې پوزې ته صحیح نه راځي. بله وجه په غټو خلکو کې دا ده چې څوک د سترګو مختلف قسم دوایانې خاص کر ډراپونه چې دي او د ګلایکوما مرض لپاره چې کوم ډراپس استعمالیږي، نو هغه زیات استعمال هم د دې بیماری سبب جوړیږي. په ماشومانو کې چې کله د سترګو نه اوښکې ځي او ډېرې زیاتې ځي او په خپله نښه کېږي، نو د هومیوپیتک دوایانو په ذریعه باندې دا مسله بغیر د اپریشنه په یو څو ورځو کې ټیک کېدی شي. په ایلوپیتک طریقه علاج کې صرف دوایانې د دې لپاره ورکولی کېږي چې په سترګه کې هغه زخم ښه شي او د سترګې انفیکشن ښه شي. باقي چې کومه نالۍ بنده وي، د دغه لیکرمل ډک یا د ټیر ډک چې کوم بلاکیج وي، نو هغه د دوایانو په ذریعه باندې نه کولاویږي. خو د هومیوپیتک دوایانو په ذریعه باندې دا بیماری بالکل په یو څو ورځو کې ټیک کېدی شي او دغه لیکرمل ډک یا ټیر ډک چې دی هغه د هومیوپیتک دوایانو په ذریعه باندې بالکل کولاویدی شي او ماشوم یا غټ بنیادم د دې تکلیف ده مرض نه بچ کېدی شي. په هومیوپیتک کې چې کومې ټاپ دوایانې دي د دې بیماری لپاره، نو خاص کر سلیشیا چې ده، سلیشیا دا ټاپ دوایي ده او د دې نه علاوه نټرمیور، پلسټیلا، فلورک اسید او ارجنټن میټالیکم او رسټاکس چې دي دا د سیکنډ ګریډ دوایانې دي
او په تھرډ ګریډ کې چې کومې دوايانې دي نو هغه کې کلکیریا ده، یوفریزیا ده، ګریفایټس دی او هایپرسلف دی. دا د تھرډ ګریډ دوايانې دي. د دې سره سره که ستاسو ماشومانو ته چېرته دا مسله وي نو هغه ته د دوايانو سره سره اکسرسایز کول هم پکار دي. خاص کر که ماشوم نوی پیدا شوی وي او د هغه د سترګې نه اوښکې ځي نو تاسو لا پکار دي چې هغه د سترګې په دې ځای باندې په دې ګوته باندې معمولي زور کوئ لاندې طرف ته، یعنې ګوته به په دې ځای کې پرس کوئ او لاندې طرف ته به یې لږ راوړئ. تقریبا 10 ځلې دا اکسرسایز ریپیټ کول پکار دي او په ورځ کې 3-4 ځل کول پکار دي. نو د اکسرسایز او د هومیوپیتیک دوايانو د استعمال سره دا بیماری او دا د لیکریمل ډک بلاکیج یا د ټیر ډک بلاکیج چې دی دا په هفته نیمه کې انشاءالله د الله په فضل سره کولاویدی شي او ماشوم د دې بیماری نه بچ کېدی شي. تھینک یو جی. د خپل صحت